الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. نن د هغې هستۍ په اړه چې د دنیا نه خو رخصت ده، خو د خلکو په زړونو کې ژوندۍ پاتې ده. د تاریخ په صفحو کې داسې ډېرې کمې هستۍ پیدا کېږي چې خپل نوم د یو خاص منهج په توګه د تاریخ صفحو ته وړاندې کړي او د تاریخ صفحې د ده سره د هغه وفاداري وکړي، د ده نوم د ده د مرزا مطابق په خپلو اوراقو کې ثبت کړي. د هغو هستیو نه یو نه هېرېدونکې هستي، الشهید السعید، العالم العامل، التقي النقي، العلامة الفهامة، الورع البارع، المعي اللوزعي، المحدث المفسر، المجاهد المناظر، المحقق المدقق، مظلوم الشهيد مولانا الشيخ رحمه الله حقاني تقبله الله وجعل الله الجنة مصواه ومأواه. دا علم او د جهاد دوه منازل او دوه منابر آباد ساتل دا په تاریخ کې کومو خلکو کړي دي. د مثال په توګه عبدالله ابن مبارک رحمه الله، او داسې په مالکیو کې اسد ابن فرات رحمه الله چې په شجرة النور الزکیه في طبقات المالکیه کې علامه محمد مخلوف رحمه الله د ده ترجمه لیکلې ده چې دا هم یو د هغه خلکو نه و چې هم یې جهاد او هم یې علم. واقعي د هغه د جهاد او د علم په هغه کتاب کې او یا صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل د عبدالفتاح ابو غده رحمه الله کې څه ثبت دي. عبدالفتاح ابو غده رحمه الله د ده د ترجمې وروسته لیکي: انا ادعو الى طالب علم نبيل همام وهمام وارجو منه ان يقرأ ترجمة الامام اسد بن فرات هذا، ففيها يقف على مآثر متنوعة له ولشيوخه في العلم والنبل والكياسة والأدب والشجاعة والاستبسال والاستشهاد والتقوى والتواضع وتحمل المشاق في تحصيل العلم والمكارم، فهي ترجمة نابضة حافظة لا يشبع من قرأها من قراءتها. دا د شجاعت، د جهاد، د ادب، د زیرکتیا، د علم، د نبل، د تقوا، د تواضع او د علم او د عمل په لار کې د مشقتونو وړلو یو تاریخ دی چې دا باید عبدالفتاح ابو غده رحمه الله توصیه وکړي چې انسان یې وګوري. همدارقم شیخ رحمه الله حقاني تقبله الله دا یو هغه سړی دی چې ډېر جیلونه نه هېرېدونکي خوارۍ او تاریخ لیکلی چې شیخ رحم الله حقاني تقبله الله په محبس کې یو د هغه خلکو نه دی چې نوکانې کافرانو ځینې کښلي دي. دا هغه خوارۍ دي د جهاد په سلسله کې چې د وړي دي. او علم د شیخ صاحب تقبله الله دا مدفون نه دی بلکې مطبوع دی. احقاق الحق، القول المفيد في اثبات التقليد، سیفیت بریلویت بمقابله حنفیت، دا هغه ششه هغه عمده تصانیف دي. نور هم ډېر تصانیف لري په معقول او منقولو کې. نو د ټولو ملګرو نه دا خواست کوو حضار یا په مجموعو کې یا په مدرسه کې چې کم دي، د ټولو څه دا خواست کوو چې د شیخ صاحب رحمه الله دپاره ختمونه، وظایفې او خپل د وس مطابق نیک کارونه وکړي او ثوابونه شیخ صاحب ته وبخښي او په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي. شیخ صاحب رحمه الله نو څنګه چې د ده نوم رحیم الله دی، همداسې رحمه الله بس د ده سره لګېږي. نو که دعا ورته کوې نوم یې اخې هم دعا ده، که دعا لیده ورته کوې هم دعا ده. نو رحیم الله رحمه الله رحیم الله رحمه الله دا یو هغه هستي ده
چې د موافقینو او د مخالفینو در مابین یو باډري حیثیت لري. یعنی دا یوه لیکه ده چې په دې کې که د ده په نوم خوشحاله کېدی دا موافق دیوبندي اهل سنه والجماعه ده، او که د ده په نوم خوابدي کېدی یا به بریلوی قدیم یا به بریلوی جدید یا به سیپی وي یا به پنجپیری وي یا به وابی وي یا به بل یا به شیعه وي، دغسې خلک دا د ده په نامه خوابدي کېږي، او دیوبندي مسلکه خلک دا د ده په نامه باندې خوشحاله کېږي. او شیخ صاحب رحیم الله حقانی تقبله الله په هر باب کې په صادقه لهجه باندې خپل پوره خدمات یې ستا راته دي، هر څوک ځینې مستفید کېدلی شي، د ډېرو وختونو پورې ځینې مستفید کېدلی شي. رب العالمین دي د شیخ رحیم الله حقانی تقبله الله درجات بلند کی. زه د ده په یاد کې بس دغه یو شعر لا وایم، اردو شعر دی: تو چرخ نبوت کا درخشند ستارہ، تو ماہی نبوتا بصداقت کا اشارہ، جو تجھ سے ہٹے اس کے مقدر میں خسارہ، تصدیق کی صدیق کو آقا نے پکارا، اوقات تبرائی کی کیا ہے کہ وہ بھونکے، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. نو کدی غواړي که نه غواړي په زړونو کې ژوندۍ دغه هستي به در ډېرو وختونو پورې یادېږي. که هر څونه مخالفین کوشش وکړي چې دی د خلکو د ذهنو میټاو کړي، دی د خلکو د زړو میټاو کړي، خو تاریخ په خپله خلک مجبوروي چې دا رقم هستیانې یادې کړي، ځکه ځینې خلک په ظاهره پاتې او ځینې خلک په ژوندۍ بڼه په زړو کې د خلکو پاتې. او دا این سعادت به زوری بازو نیست، دا د خلکو د خوښۍ او د مرضا مطابق نه کېږي، دا فیصلې د لوړې دي. او د هر یو منقلب چې انقلاب راولي نو د هغه لپاره مختلفې مراحل وي. شیخ صاحب رحیم الله حقانی تقبله الله چې په شهادت کم انقلاب راوستی، شاید چې دی پاته سوی دغه رقم انقلاب یې نه وی راوستلی، دا هم د لویو کراماتو نه یو کرامت و. الله پاک دې درجات بلند کړي، الله رب العالمین دې موږ هم د خپلو سلفو پر منهج باندې سیده روان کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.